په کابل کې د جلال الدین حقانی پر ژوند او فعالیتونو لیکل شوی کتاب مخکتنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې ویناوالو د جلال الدین حقانی پر شخصیت د خبرو ترڅنګ د افغانستان په جهاد او د مجاهدینو په یووالي کې د نوموړي د مهم رول په اړه خبرې وکړي. د مولا عمر مجاهد او د جلال الدین حقانی سر تر ټولو ځکه اوچتي چې خپلو تواضع او ایماندارۍ حقیقت خبره ده چې خپلو تواضع او ایماندارۍ په داسې لاره بوتلل چې د دوی سره په دې کې د سیالۍ چانس د هیڅ چا دپاره نه و. منم چې مشکلات به وي. زه د افغانستان د یو لوی مجاهد په اړه د دې کتاب مبارکي ننګیال صاحب ته او ټولو ناستو خلکو ته د افغانستان خلکو ته انس حقانی او درنۍ کورنۍ ته وایم. ویناوالو وویل جلال الدین حقانی به د خدای لپاره جهاد کاوه او تل به یې په هغو سیمو کې جګړې کولې چې ډېرې به خطرناکه وي. ویناوالو څرګنده کړه چې حقانی په نړۍ کې یو مړ جهاد را ژوندی کړ او په هغه وخت کې چې په جهاد پرده اچول شوې وه د وژغوره. ویناوالو همداراز څرګنده کړه چې د حقانی کورنۍ پر دواړو جهادونو کې ښه ځلېدلې او حقانی او کورنۍ د اسلامي امارت اتحاد وساته چې په پای کې امریکا ماتې وخوړله او په خبره یې امریکا د حقانی عظیم کردار په پای کې ماتې وخوړله. دا د په دنیا کې تقریبا مړ جهاد را ژوندی کړ. دا دروغ نه ده کانم. مړ جهاد باندې یو لوی بړستن اچول سوی وکانه. تقریبا د نادر خان له وخت را دې خواته ملایانو توپانچه نه پیژندلې. توپانچه چې شی ده او مرمۍ لا چې شی دي کنه. داسې دا په جهاد باندې بړستن اچول سوی وکانه. په ټوله دنیا کې دغسې په جهاد باندې بړستن اچول سوی. عربو غږ نه سوی له خولې څخه ایستلی کنه. مطلب عجمو غږ له خولې نه سوی ایستلی کنه. د جهاد بړستن په ټول دنیا خپرول. دا خلق وو چې احیا د جهاد وکړه. په ټوله دنیا کې احیا د جهاد وکړه. دا خلق وکنه چې بنیانګذاران د جهاد وکنه. ویناوالو وویل حقانی په هغه وخت کې چې د افغانستان په جهاد کې نړیوال قوتونه او ګاونډي هیوادونه داخل شوي وو او د افغانانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي وو، له دغو شخړو ځان لرې کړی وو او د یو لوی مصلح په څېر د جهاد د ژغورلو او د مجاهدینو د یووالي لپاره کار وکړ. دغه سړي په قرباني شروع کړي. د ټول وخت تر مرګ تر ساعته پورې په ستونزو او کړاوونو کې تیر کړ او دا کړاوونه د دین دپاره وو. دا کوم د شخصي منصب دپاره نه وو. دا سړی د منصب تږی نه وو. ویناوالو وویل د جهاد او افغانستان په آزادولو کې ټولو قومونو قرباني ورکړي او د هیڅ چا په قربانۍ باید سترګې پټې نه شي. دوی زیاته کړه افغانستان باید په ګډه جوړ شي او د جلال الدین حقانی د لارویانو په حیث باید د هغو ډلو سره چې اوس هم جګړه کوي د سولې هڅې جاري وساتل شي. ښاغلی جلال الدین حقانی زما د مطالعې پر بنسټ د دغه ټول بهیر په جریان کې له دې اختلافاتو نه یو مبرا شخص پاتې شوی دی. نه یوازې دا چې په اختلافاتو ورګډ شوی نه دی بلکې د ژوند یوه برخه یې ټوله د سولې او د مجاهدینو ترمنځ د اتحاد او د یووالي د برخې لپاره تېره کړې ده. نو په دې اساس د دې کتاب منځپانګه قسم کاش دا کتاب په خپله د ښاغلي ارواښاد جلال الدین حقانی په لاس لیکل شوی وای. خو دا چې نورو لیکوالو خاص ډول زموږ یو معزز لیکوال چې د دوی سره د سنګر په جبهو کې نږدې پاتې شوی د ژوند کارنامې او سرښندنې او تاریخ ټول مضامین را ټول کړي. دوی ته کور ودانی وایم او خدای تعالی دوی ته ډېر توفیق ورکړي. په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالانو وویل چې د جلال الدین حقانی په تقدیر کې دا لیکل شوي وو چې د دوه امپراتوریو سره د یو مخکښ مجاهد په حیث مبارزه وکړي. د افغانانو په جهاد کې د مولا عمر او جلال الدین حقانی سر اوچت و ځکه ایماندارۍ یې په داسې لارې بوتلل چې هیڅ چا یې سیالي نشوی کولی. د غونډې په پای کې جلال الدین حقانی زوی او د اسلامي امارت لوړپوړي غړي انس حقانی وویل چې په نورو هیوادونو کې ادیبان ناولونه او د افسانې لیکي ځکه چې غازیان نه لري، خو افغانستان کې غازیان شته مګر څوک یې په اړه لیکنه نه کوي.
نوموړي همداراز وویل چې اوس د قلم د جهاد وخت دی. هغه خیالي او له واقعیت لرې شیانو په اړه چې موږ تاسو خپل استعداد ضایع کوو، باید موږ تاسو واقعیتونو ته ولیکو، وخت ورکو. موږ تاسو ډېر داسې څه لرو، موږ تاسو ډېر قهرمانان لرو. په تیر کې هم د موږ قهرمانان د موږ د غازیانو تاریخ له پاڼو ورک شو، راونه رسېدو. دا زه د ادیبانو نیمګړتیا بولم. غازیانو خپل مسؤلیت ادا کړو. د تورې له څښتن د څوک دا تمه نه کوي یو نیم پیدا کېږي، صحیح ده، د هغې دا تمه نه کوي دی د خپل تاریخ هم ولیکي. هغې خپل مکلفیت ادا کړی دی. اوس دغه د قلم د خاوندانو مسؤلیت دی. حقانی وایي غازیانو خپل مسؤلیت ادا کړ او اوس د ادیبانو وخت چې جهاد ته ادامه ورکړي. د نوموړي په وینا افغانان له داسې واقعیاتو سره مخ شوي چې په نورې نړۍ کې خلک تصور هم نشي کولی، او دا یې د ټولو دنده وبلله چې واقعي ټولو راتلونکو نسلونو ته ورسوي.